یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې آیا میرمن خپل خاوند ته په نامه باندې ویلی شي که نه؟ دا ښه پوښتنه ده. الحمدلله زموږ ستاسو په معاشره کې دا ډېر ښه رواج دی چې کله میرمن یو کور ته راواده شي نو پر دې خپل خاوند باندې د خپل اصلي نوم نه علاوه بل نوم کښېږدي. ګورې دا خبره زده کړئ. الله سبحانه وتعالی د نکاح او د عقد نکاح په ذریعه باندې د میرمن او د خاوند ترمنځ هغه تعلقات روا کړل چې د نکاح بغیر نه دي روا. او اسلام بیا کوشش دا کوي چې هغه افعال او اعمال وسی باید د خاوند او د میرمن پر مابینځ کې چې محبت او مینه زیاته وي، مینه او محبت راپاروي. شریعت دې ته ډېر زیات توجه ورکړی او د دې ډېر زیات لحاظ ساتلی دی. نو ځکه زموږ فقهای کرام لیکي چې میرمن باید خاوند ته په خپل نامه نه وایي. دا یو قسم سوی ادب دی، د ادب خلاف چې کله د ادب خلاف کار د خاوند او د میرمن په مابینځ کې شروع سو قدرتي محبت کمېږي. زموږ د مذهب یو ستره فتاوا د هندیې په نامه باندې عالمګیري مرتوای هغه لیکي تکره للمرأة ان تدعو زوجها باسم. د ښځې دپاره دا مکروه دی چې خپل خاوند ته په خپل نامه باندې وایي. وجه څه شته؟ علما د دې لاندې لیکي چې دا د ادب خلاف کار او اسلام موږ ته دا حکم راکوي چې د میرمن او د خاوند په مابینځ کې د ادب ډېر خیال وساتل شي. دغه ادب دا سبب د مینې او د محبت دی او څومره چې مینه او محبت زیاتېږي هغونه د دې زندګي د دې ژوند په آرام په سکون او په محبت باندې تېرېږي. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت مبارک هم دا د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نوم عایشه و، لیکن نبی علیه الصلوة والسلام د مینې او د محبت څخه دې ته حمیرا ویل. دا د مینې یو لقب او دا الحمدلله زموږ ستاسو په علاقه کې دا رواج شته چې باید د میرمن په خپل خاوند باندې داسې نوم کښېږدي چې هغه علاقې رواج. خو په دا نامو کې کوشش دا کوي چې داسې د غیر مسلم د نامو مشابهت نه وي. خاص کر زموږ کور ته چې زنانې راسي بیا دا ښځې د اعزاز په خاطر باندې پر دې زنانې باندې د خپل نوم څخه علاوه بل نوم ایږدي. نو هغه نوم بیا دی د فلمي ښځو یا داسې د اغیارو ښځو چې هغه غیر مسلمي د هغو نومونه پرېږدي. دا نه دي پکار ځکه د هغوی سره مشابهت په دې کې نه ده. اسلام مطالعه که الحمدلله علماو محنتونه کړي دي، کوششونه کړي دي، باقاعده پر اسلامي نومو باندې غټ غټ کتابونه لیکلي دي چې په یوه کتاب کې د ښځې هم در 300 زیات نومونه شته، د نارینهو هم زیات شته. ښه نوم پکې وګوره چې تا خوښ شو، د اسلام د خوا نه روان و یا د یو صحابیې نوم و پر کښېږده د مینې په خاطر باندې. یا پر خاوند باندې داسې نوم مه ایږده چې هغه خدای نه خسته یا فلمي سټار وي یا یو بل فاسق وي یا غیر مسلم وي. دا نوم مه پرېږده، بلکې داسې نوم پر کښېږده چې هغه په اسلام کې یو بهادور کس تېر شوی، هغه په اسلام کې یو حیاداره کس تېر شوی، هغه په اسلام کې یو اهمیت والا کس تېر شوی، هغه استعداد والا کس تېر شوی، هغه یو کارنامې والا کس تېر شوی دی. داسې نوم پر کښېږده بې جایز دی. لهذا ښځه باید خپل خاوند ته په خپل نامه نه ووایي، بلکې داسې د ناز نوم پر کښېږدي چې هغه د اسلام خلاف نه وي، ولو که خپل رواج مطابق هېڅ مشکل نه لري.